بیخي تازه او د ملا یعقوب لپاره دردونکی خبر. ملا یعقوب زوی سره پنجشیر کې څه شوي، د له چا سره بندي دی؟ دا مهم خبر په همدې ویډیو کې وګورئ. د ملا یعقوب زوی په پنجشیر کې اسیر شوی دی. د ملا یعقوب ملا برادر ملا فضل سفر پنجشیر ته د هغه د زوی د ازادېدو لپاره و چې نتیجه یې ورنکړه. همدارنګه په پنجشیر کې طالب ځواکونه له پنجشیر څخه تښتي او هغه نور چې په زور پنجشیر ته لیږل کیږي د مرګ له ویرې د طالبانو له لیکو څخه وځي او پنجشیر ته د تګ لپاره نه حاضر کیږي. د طالبانو په یو تازه اقدام کې راغلي دي چې تازه نفس او نابلده جنګیالي پنجشیر ته لیږل شوي دي. خو دا چې له طالبانو سره په پنجشیر کې ډیر مهمات شته، بیا هم ځان ناتوان احساس کوي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر پنجشیر ولایت ته سفر کړی دی. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصر الله ملکزاده دغه خبر تایید کړ او ویل چې د برادر د سفر هدف په دغه ولایت کې له سیمه ییزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه وه، خو هغه نور جزئیات ورنکړل. دا په لسو ورځو کې دویم لوړپوړی طالب چارواکی دی چې پنجشیر ته سفر کوي. تر دې مخکې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم تېره اونۍ پنجشیر ته سفر کړی و. دغه سفرونه وروسته له هغه کیږي چې د پنجشیر په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو او احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي او داسې هم ویل کیږي چې هلته د ملا یعقوب زوی اسیر دی. باید یادونه وکړم چې له دې مخکې کله چې ملا یعقوب پنجشیر ته سفر کړی و، د خپل سفر پر مهال یې له دفاعي او امنیتي چارواکو، قومي مخبرو او نورو کسانو سره خبرې کړي دي. دا سفر د جمعې په ورځ په داسې حال کې شوی دی چې راپورونه او انځورونه ښایي طالبانو پنجشیر ته نوي ځواکونه استولي دي. د دفاع وزارت د دغه سفر په اړه یوه اعلامیه کې ویلي دي ملا یعقوب د پنجشیر له امنیتي مسؤلینو، سپینګیرو او قومي مخورو سره لیدنې کړي دي او خبرداری یې ورکړ چې دغه ولایت کې هغو ته چې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو هڅې کوي اجازه ورنکړي چې امنیت خراب کړي او پر وړاندې به یې له جدیت کار واخلي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د کابل او نورو ټولو ولایتونو له سقوط وروسته پنجشیر وروستی ولایت و چې د سپټمبر په لومړیو کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د ملي مقاومت جبهه وایي چې په دغه ولایت او همدارنګه په بغلان او تخار کې د طالبانو پر ضد جګړه روانه کړې ده او په سیمه کې د دوی جنګیالي حضور لري. خو ملا محمد یعقوب مجاهد پنجشیر ته د سفر پر مهال د دغه ولایت امنیتي وضعیت ښه وبل او ټینګار یې وکړ چې هېچا ته به اجازه ورنکړي چې امنیت ګډوډ کړي. د ملا یعقوب د زوی د اسیر کېدو په اړه به نور معلومات هم در سره په نورو ویډیوګانو کې شریک